علم پوها علم نور علم رڼا ده علم ژوند علم ډیوه علم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. د اسلامي ښوونې او روزنې یوټیوب چینل لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي ستاسې په جوړ او صحتمند یاست. موږ د همدغه یوټیوب چینل له لارې کوشش کوو چې د اسلامي ښوونې او روزنې په برخه کې کار وکړو. د بعضو کتابو درسونه له تاسې سره شریک کړو. الله جل جلاله دې وکړي چې تاسې ته خوښې وړ وګرځېږي او که د موږ په درسونو کې کومه نیمګړتیا وه هغه له موږ سره شریکه کړي. دا به له موږ سره همکاري او د موږ د تشویق په خاطر باندې د موږ یوټیوب چینل در سره فالو او خوښ کړئ او له خپلو نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. راځو د درس طرف ته. شروع د درس د احادیثو له یو وړوکي کتاب نه کوو چې نوم یې زاد الطالبین ده. البته د حجم په لحاظ وړ کتاب ده، کنې ډېر د مرتبې له لحاظه غټ کتاب ده. شروع د درس کوو. اولنی درس د زاد الطالبین. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم بسم الله په نامه د الله پاک باندې. الرحمن چې مهربانه ده په دې دنیا کې په رحمت عامه سره هم په مسلمانانو او هم په کافرانو. الرحیم چې مهربانه ده په هغې دنیا کې په رحمت خاصه سره په مسلمانانو نه په کافرانو باندې. الحمد ټول ثنا او صفت چې ده لله خاص الله پاک لره ده. الذي اغه الله پاک لره شرفنا چې مشرف کړي یو موږ، عزتمند کړي یو موږ علی سائر الامم په نورو امتو باندې برسالت من پر لېږلو دي داسې یو شخصیت سره اختصه چې الله پاک هغه خاص ګرځولی ده من بین الانام لما بین د خلقونه، خاص یې ګرځولی لما بین د خلقونه په چیش سره بجوامع الکلمې په هغه کلمو سره چې هغه جامع کلمې دي. دلته په حقیقت کې چې څوک له نحوې سره بلد دي جوامع صفت ده، الکلمې موصوف ده. اوس اضافت د صفت و موصوف ته راغلی نو معنا یې دا رقم ته کېږي په هغه کلمو سره چې هغه کلمې جامع دي. جامع کلمو کومو کلمو ته ویل کېږي؟ جامع کلمو هغه کلمو ته ویل کېږي چې کلمې کمې خو معنا یې ډېره وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک په جامعو کلمو سره خاص ګرځولی دی. فرمای مبارک وای اعطیتو جوامع الکلمې، ما ته راکړل سوي دي جامع کلمې ونصرت بالرعب او د ما کومک سوی ده په ویره د دښمن، یعنی له ما نه دښمن ویره کوي، په دې باندې الله پاک د ما کومک کړی. و جواهر الحکم او الله پاک دی خاص ګرځولی ده په هغه جواهر الحکم سره. دلته بیا اضافت دی مشبه به ده و مشبه ده. حکمتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله پاک له طرفه ورکړل سوي ولو دا مشابه سوي دي له جواهرو سره. جواهر په معنا د ملغلرو سره ده. نو حقیقت د معنا یې دا رقم ته کېږي چې الله پاک دی خاص ګرځولی و له مابین د خلقو په هغه حکمتونو سره چې هغه حکمتونه لکه ملغلرې دا رقم ته دي. صلی الله نزول د رحمت دی الله پاک دی علیه په ده باندې وعلى آله د ده په آل باندې وصحبه د ده په ملګرو باندې وبارک او برکت دی وي وسلم او سلامتیا دی وي. صلات برکت او سلام دی وي تر کومه وخته ما نطق اللسان تر څو چې ژبه خبرې کوي بمدحه په صفت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ونسخ القلم او تر هغه وخته پورې دی دغه حمد و صلات و برکت و سلام تر څو چې قلم نوشته کوي. دا
د نن ورځ د موږ مختصر درس و د زاد الطالبین د احادیثو د کتاب. الله جل جلاله دې وکړي تاسې به خوښ سوی د موږ دغه درس وګورئ، وایورئ، له خپلو نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. الله جل جلاله دې موږ ته او تاسو ته د عمل کولو توفیق په دین باندې را نصیب کړي، او الله پاک ته امید ده چې تاسې فایده ځینې اوچته کړي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي لنا ولكم ولسائر المسلمين.